الله تعالی ډیر مخلوقات درلودل. اشرف المخلوقات یا تر ټولو مخلوقات غوره مخلوق پیدا کړ انسان، او دا ټول نظام او کائنات د تابع کړل او د په ګټه یې وڅرخول. د قرآن کریم په هر ځای کې چې الله پاک ته ویلي چې دا وکړه او دا مکوه، که د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه ته ویل شوي چې دا کار دی په ګټه دی او دا تاوان دی، د حرامو پرېښوده سراسر د انسان په ګټه دی. هر حرام کار چې الله پاک او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نهیه کړې، د هغې د نه کولو سپارښتنه یې کړې، تر شا یې ولټوئ، یو حکمت به پکې پروت وي. هر ځای کې چې امر کړی د انسان مصلحت به پکې پروت وي. دا نظام، دا کائنات، دا لمر، دا سپوږمۍ، دا ځمکه او د دې ځمکې هر څه چې تا ته راځي دا ستا په ګټه دي، ستا دپاره دي. د اشرف المخلوقات په رتبه کې د الله تعالی لومړی مخلوق